بشپړ خبرونه ته مو زه رسول سالک هرکلی کوم. د روسیې ولسمشر له افغانستان سره پر دوامداره اړیکو ټینګار کوي. ولادیمیر پوتین له یوې هندي شبکې سره په مرکه کې وایي چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد وضعیت مدیریت کړی او لا ترهګرۍ او د نشه یي توکو د پام وړ کمیدو سره په مبارزه کې ډېر اقدامات ترسره کړي دي. ورته وخت کې اسلامي امارات د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې ښې یادې کړي او د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اقتصادي اړیکو پراخېدو لپاره د خبرو اترو دوام مهم یادوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې هندۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د افغانستان چارواکو په دغه هیواد کې وضعیت مدیریت کړی او د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې برخه کې ډېر اقدامات ترسره کوي. ښاغلي پوتین زیاته کړې چې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو تولید هم د پام وړ کموالی موندلی دی. هغه څه چې مهم دي دا دی چې د افغانستان حکومت د ترهګرۍ او ګڼو سازمانونو له هغې ډلې داعش او ورته ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره ډېر اقدامات ترسره کوي. موږ ښه پوهیږو د افغانستان چارواکو په هیواد کې د تریاکو تولید د پام وړ کم کړی دی او په فعاله توګه په خپلو پولو کې نشه یي توکو اړوند ګواښونو سره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر دغه راز افغانستان سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کوي. دلته څو نورې مهمه مسلې هم شتون لري. اصلي ټکی دا ده چې په هیواد کې دننه پر پیښو اغېز وښودو لپاره باید د هغه ځای اوسني رهبرۍ سره په اړیکه کې اوسئ. هغه کار چې دقیقاً موږ یې کوو. بل پلو د اسلامي امارات ویان د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا لپاره د خبرو دوام مهم ګڼي. روابط افغانستان هم با مسکو بسیار خوب پیش میره. ما هم طرفدار تماس‌ها و اعتماد بیشتر هستیم. گسترش روابط بین کشورها میتونه همکاری‌ها را بیشتر بسازه و بر دو طرف مفید و مفید تمام شود. هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د روسیې د ولسمشر څرګندونې د هیواد اوسني واقعیتونه بولي. بسیار خوبه، تصویر خوبی از افغانستان را به جان ارائه کرد و باعث یک رئیس جمهور کشور مقتدر همه جهانیان صحبت از زیارت دقیقا میشنوه و به استناد از این عمل خواهد کرد. تحلیل رئیس جمهور پوتین از وضعیت افغانستان کاملا درست است. به خاطری که بعضی دستاوردهای واقعا وجود داره در رسیدن مواد مخدره، در رسیدن جمع کردن معتادین، مبارزه با داعش، اینا همه حرفایی است که واقعا وجود داره و از اینکه کشورها ارتباط نداشته باشن ارتباط داشته باشن خوب است. لدې سره تر دې وړاندې د کرملین ویاند هم افغانستان سره د اړیکو او خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کړی او په سیمه کې د هغې رول مهم بللی دی. اسلامي امارات وایي چې د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدل د مرکزي او سویلي اسیا د نښلون لامل کیږي. د اسلامي امارات د ویان مرستیال ټینګار کوي چې دغه پروژې د افغانستان او سیمې لپاره ځانګړی اهمیت لري او کار پرې روان دی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي هم د لویو سیمه ییزو پروژو عملي کېدل د هیواد د اقتصادي ودې او د کاري فرصتونو برابرېدو لپاره خورا اغېزناکه یادوي. په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو له پلي کېدو خوښبینۍ. ترانس افغان، کاسا یګزار او ټاپي هغه پروژې دي چې د اسلامي امارت د چارواکو په وینا د افغانستان او سیمې لپاره له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. اسلامي امارت د ویان مرستیال هاروز وتوایي د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدل چې په یو شمېر د پروژو باندې کار هم روان دی د سویلي او مرکزي اسیا د نښلېدو لامل ګرځي. په دې وروستیو کې موږ ولیدل د سیمې مهمه پروژې اوس د تطبیق په حال کې دي. د ترانس افغان پروژه هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره یو ځانګړی اهمیت لري. دغه راز د انرژي انتقال چې د افغانستان له لارې کېږي، د کاسا زر پروژه او د ټاپي پروژه چې چارې ماشاءالله ډېرې چټکې روانې دي، دا ټول د افغانستان لپاره او په مجموع کې د سیمې لپاره یو مهم پرمختګ ده. له بلې خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان پر بنسټیزو او پراختیو پروژو کار د هیواد اقتصاد په ګټه بولي. د دوی په وینا پر دا شان پروژو باندې پانګونه د طبیعي او بشري سرچینو د مدیریت لامل ګرځي او د هیواد وګړو لپاره همکاري فرصتونه برابروي. اگر افغانستان بتواند در خصوص پروژه های زیربنایی منطقوی خود که ما پروژه های زیادی زیربنایی داریم سرمایه‌گذاری های خارجی را جلب بکنه و بخصوص کشورهای همسایه را متقاعد بسازه که یک گام مثبت از طریق بانک توسعه آسیا که در حقیقت در توسعه کشورهای آسیایی مکلف است باید اقداماتی ارزشمند انجام بده، باید توجه بانک توسعه آسیایی جلب شود و کشورهای همسایه واقعا در این پروژه جلب سرمایه‌گذاری داشته باشند. بسیار مفید است.
افغانستان یک سرزمین دست نخورده است و هر حرکت اقتصادی میتونه به سود اقتصاد افغانستان تمام شود. از جمله کار بالای پروژه های زیربنایی و انکشافی و توسعه‌ای هم میتونه که در طویل مدت به سود اقتصاد افغانستان تمام شود، چون ما میتونیم که منابع طبیعی را هم خوب مدیریت کرده باشیم و بشری را هم مدیریت کرده باشیم و به طرف پویایی بالندگی و انتها خودکفایی حرکت کرده باشیم و میزان اشتغال بلند میره، قدرت خرید پیدا میشه و تقاضای موثر ایجاد میشه. در کل اثر بخش خودم میتونه در امر پویایی و بالندگی اقتصاد داشته باشه. د دې سره د اسلامي امارت چارواکو تل ویلي د بنسټیزو او پراختیايي پروژو په پلي کېدو سره په هېواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا د کچې ټیټېدو په هڅه دي. هیوادوال په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونو د زیاتېدو غوښتونکي دي. د دوی په خبره د دغه مرکزونو د شمیر ډیروالی کولی شي خلکو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین د ولسوالیو په کچه د دغه مرکزونو د پراخېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. یو شمیر هیوادوال د برېښنایي پیژندپاڼو د اسانه لاسته راوړنې لپاره په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د هغه د ویش د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د شمیر زیاتېدل دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اونجا ازدحام ایجاد میشه و به خیلی سختی میتونه که هم تذکره خود از اموچی خود برای خود بگیره، تذکره بگیره. به از امو خاطر باید دولت در هر ولسوالی اگر نمیشه در امو جایی که مردم شهرها است در ولایت چی است باید برایشان مرکز تذکره جور کنه که مردم به سهولت به آسانی بغیر از ازدحام بتوانه تذکره الکترونیکی برای خود اخذ نماید. ولسوالیو کې د تذکره ورکول ډیر کم دي او د دولت نم دغه خواهشمند یو چې دې ته لږ پاملرنه وکړي او دوی ته د خپل تذکره په خپل وخت او په خپل زمان توضیح کړي. په همدې حال کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان په ولسوالیو کې د پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د پراختیا لپاره له هڅو ډاډ ورکوي او وایي دمګړی په ټول هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش 9 هویه مرکزونه فعال دي. په هر ولایت کې حتما د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه شتون لري او موږ هڅه دا روانه کړې ده چې دا پروسه د هیواد په سطحه د ولسوالیو په سطحه باندې شروع شي چې په بعضې ولسوالیو کې نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي چې د پروسې له شروع تر اوسه پورې موږ پر دې توانېدلي یو چې 1409 ولسوالیو ته مرکزونه جوړ کړو چې دا پروسه عملا اوس هم جریان لري. د دې ادارې بیان همداشان زیاتوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي چې ډېری یې په کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې دي. د 1404 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 1 میلیون او 6,000 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي چې 8,409 اتیا نارینه او 2,17,278 ښځینه وګړي دي. همدارنګه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې کابل ولایت کې چې نږدې 3,00,000 ته رسیږي ویشل شوي دي. د دې ادارې په وینا د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د بهیر له پیل تر اوسه نږدې 17 میلیون پیژندپاڼې ویشل شوي چې یوازې 10 میلیونه د اسلامي امارت په وخت کې دي. په ارزو کې د خبري ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د افغان پوسټ اداره په بلخ ولایت کې تر کوره پورې د خدماتو له پیلېدو خبر ورکوي. په بلخ کې دغه ادارې ځایي مسؤلین وایي چې دغه برنامې په چوکاټ کې د هغو هیوادوالو اموال او اسناد چې د افغان پوسټ له لارې استول کیږي تر کوره به ورته رسول کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال د افغان پوسټ لخوا د خدماتو له چټکه کېدو او د اسانتیاوو له رامنځته کېدو خوښ دي او د هیواد په نورو برخو کې هم د دغه خدماتو د فعالیت د پراخېدو غوښتنه کوي. په بلخ ولایت کې د افغان پوسټ ادارې تازه اقدام. په بلخ ولایت کې د یاد ادارې مسؤلین وایي د دغه اقدام په چوکاټ کې د هیوادوالو توکي او اسناد چې د افغان پوسټ له لوري استول کیږي د 100 افغانیو په لګښت سره به تر کوره پورې ورسول شي. دوی له دغه اقدام څخه موخه د وخت له ضایع کېدو مخنیوی او هیوادوالو ته د لا ډیرو اسانتیاو رامنځته کېدل یادوي. برنامه خوب که در ولایت بلخ شروع شدگی است. برنامه به نام تخانه میگه که خانه به خانه اسنادای مردم، پاسپورت چی دیگه اسناد باشه، هر اسنادی که باشه در خانه در منزل در درب مراجعین رسانده میشه که این برنامه به نام تخانه است.
از طرف امارت اسلامی افغانستان ایجاد شدگی است. ورته مهال د پاسپورت عمومي ریاست وایي دغه اقدام هیوادوالو ته د پاسپورت د اخیستلو بهیر هم اسانه کوي. هیوادوالو ته زیری ورکوو چې دا پروسه به په نږدې راتلونکي کې د هیواد نورو ولایتونو ته لکه خوست، نیمروز او کندوز ولایت ته له هغې وروسته به په ټول هیواد کې عملي جریان مومي. هیوادوال کولی شي چې د 100 افغانۍ په مقابل کې خپل پاسپورټونه په کور او په کارځای کې واخلي. بل لور ته یو شمېر هیوادوال دغه بهیر د وخت د ضایع کېدو او د لوړ لګښت لرونکو سفرونو څخه مخنیوي لپاره مثبت ګام بولي. افغان پست واقعا خدمات ارزنده را در این روزا در مردم شریف ولایت بلخ عرضه میکنند که ما واقعا ازشان سپاسگزار هستیم. اگر خود ما اسناد تحصیلی خود از تا ولایت کابل را اگر می بردیم بسیار زیاد به قیمت گزاف و یک وقت زیاد را در بر میگرفت. هر جایی که باشیم تماس میگیرند ما آورده تسلیم میکنند. از این سهولت ها بسیار راضی هستیم. انشالله که در آینده ها از این بیشتر شود و این خدمات که جدید در مزار شریف راه اندازی شده. ورته وخت کې په بلخ کې د افغان پوسټ سیمایز مسؤلین له 8 څخه 21 برخو ته دغه ادارې د خدماتو د لمنې پراخېدل او 192 هیوادونو ته د اموالو او اسنادو استولو لپاره د بهرنیو کارګو له رامنځته کېدو خبر ورکوي. وربشو د هیواد ختیځ لور ته په ننګرهار کې د مالټو حاصلات 15 سلنې زیاتوالی موندلی دی. د ننګرهار کانال ځایي مسؤلین وایي چې ټاکل شوې ده په رمل مریض کال کې په دغه ولایت کې 15,000 ټنه مالټې لاسته راشي، په داسې حال کې چې تیر کال 3,500 ټنه حاصلات راټول شوي وو. ورته وخت کې بڼوال که څه هم د خپلو حاصلاتو له زیاتېدو خوښ دي، خو د دغه میوې پلور لپاره د مناسب بازار برابرولو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د مالټو د حاصلاتو د 15 سلنه زیاتوالي څخه خوښبینۍ. د ننګرهار د امارتي وادي شرکت چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 15,000 ټنه مالټې به د دې کانال له بڼونو څخه لاسته راشي، په داسې حال کې چې تیر کال یوازې 3,500 ټنه محصول راټول کړی و. دوی د حاصلاتو زیاتوالی د دې میوې د وارداتو د کمیدو لپاره مهم بولي. موږ دا ټول سره رايوځای کو نو سږ کال بعد د ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت په مالټو بڼونو حاصلات 15 تر 15,000 ټنو ته ورسیږي چې دا د تیر کال په پرتله زیات دي. تیر کال د پخوانیو مالټو باغونو حاصلات د اټکل د مخ نه 3,500 ټنه وو. د لوړوالي لاملونه موږ ویلی شو چې دغه ټولو مالټو باغونو ته د ننګرهار وادي کرنیز امارتي شرکت د رهبرۍ خاصه پاملرنه او توجه ده. له دې سره یو شمېر بڼ لرونکي چې د ننګرهار وادي شرکت په دولتي ځمکو کې د مالټې ونو په روزنې بوخت دي، د دې میوې د حاصلاتو له زیاتوالي په خوښۍ سره کورنیو پایداوار ته د مناسب بازار د برابرېدو غوښتنه کوي. الحمدلله د منګه مالټه دومره مالټه ده چې د ټول افغانستان ته به د کانال ریاست دغه مالټه رسیږي، حتی په خارج ته به هم لمدې جنازي. پاکستان نه چې کم کینو کومه مالټه دغه میوجات راځي باید چې دغه بند کې دغه رانشي. زمونږ خپل په افغانستان کې دومره مالټه شته دی په دې ننګرهار ولایت کې. موږ پر دې خوشحاله یو چې کارونه نور هم د مالټو پیدا شي، دغسې یو کور ته یو مړۍ ډوډۍ ویسو، نو چې دغسې کارونه پیدا شي نو دغسې ډېر خلک بېروزګاره دي چې هغه خپل کور یو مړۍ ډوډۍ ویسي. له دې سره چارواکو تل بهر ته د هیواد د پایداوار د صادراتو زیاتېدو لپاره له هڅو ډاډ سپاري. خبري ټولګه مو همدومره ول تاسو ټول لیدونکو او همکارانو څخه په مننه تر بیا ښې چارې.